نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیغام ولېږو وی فاطمه ما ته راکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورکو وی د دې معامله ما په الله تبارک وتعالی پرېښې ده. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ پیغام ولېږو. ابوبکر رضی الله عنه راغی وی مال خو یې رانه کړه ته لاړ شه ته پیغام ولېږه کېدای شي تاله یې درکړي. عمر رضی الله تعالی عنہ چې تپوس وکړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه ورته جواب راغی وی د دې معامله ما په الله تبارک وتعالی پرېښې ده، یعنی انکار یې ورته وکړو. بل صحابي و هغه د فاطمه رضی الله تعالی عنها تپوس وکړو، نبی علیہ السلام هغه ته هم جواب ورکړ، هغه له ورنه کړه. علي رضی الله تعالی عنہ داسې سارا ته وخان شړ دی وتلی و. دوی خبره وکړه یاره موږ له خو یې رانه کړه کېدای شي علي رضی الله تعالی عنہ له ورکړي. دوی لاړو په علي رضی الله تعالی عنہ پسې هغه په سارا کې وخان سره ول. دوی ورته وی علي ته د فاطمه تپوس ولې نه کوې؟ د هغې تپوس وکړه چې نبي علیه السلام یې تاله درکړي که نه؟ نو علي رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی زما سره دي څو زه په څه باندې تپوس وکړمه؟ زه خو نه مهر لرم نه کور لرم، نو زه به د هغې څنګه تپوس کومه؟ علي رضی الله تعالی عنہ خپل کور هم نه و، دی به د نبي علیه الصلوۃ والسلام سره په جومات کې پاتې کېدو، د نبي علیه السلام د تره زوی جومات کې پاتې کېدو. زما سره کور نشته نور څه نشته، نو زه د هغې تپوس څنګه وکړمه؟ نو صحابه کرام ورته وفرمایل وی نبی علیه السلام ډېر مهربانه دی او ستا خو د تره زوی دی، کېدای شي ستا سره اډو حساب ونه کړي، ته یې تپوس وکړه که نه؟ کېدای شي دا تپوس درنه اډو نبي علیه السلام ونه کړي. هغه وی ټیک ته نو راغې چې کله راغې نبی علیه السلام اوس د صحابه کرامو ولېږو، دوی ورته وي ته ورشه شابه ورشه. نو چې دی لاړ د نبي علیه السلام خواته کېناستو نو شرمېده، د شرم نه یې غږ ونه کړو، هېڅ هم ونه وي. نبي علیه السلام ورته وی علي هسې راغلی وي او رسول الله ستاسو خواله راغلی وم نو ښه هېڅ یې ونه وي، د شرم یې غږ ونه کړو. راپاسېد واپس راغی، هغوی ورته تپوس وکړو څه چل دې وکړو؟ وي ما هلته خبره نه شوه کولی، ما څه ونه وي، ما خو نه شو ویلی. ښه بله ورځ بیا ولیکو لاړ شې که نه ورشه تپوس یې وکړه که نه. علي رضی الله تعالی عنہ دوباره په بله ورځ باندې بیا ورغی، چې بیا ورغی بیا د نبي علیه السلام تپوس وکړو علي هسې راغلی وی او د الله پیغمبر هسې راغلی ومه، ناس راپاسېد بیا یې غږ ونه کړو د حیا د وجې نه. بار صحابه یې تپوس وکړو علي څه چل دی وکړو؟ زه نبي علیه السلام ته نشم ویلی، زه نشم ویلی، زه ورته څنګه ووایم چې فاطمه ماله راکړه؟ صحابه کرامو بیا ولیکو ورشي شابه ووایه ورته. دی چې لاړو نبي علیه السلام پوه شو، نبي علیه السلام څه شو؟ پوه شو. یا علي ګوره چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها متعلق راغلی کو، د هغې په تپوس باندې راغلی کو، نبي علیه السلام سر علي رضی الله تعالی عنه داسې سرغلی روچت کړي د الله پاکه پیغمبره خو په دې راغلی یم خو تاسو ته ویلی نه شم، تاسو ته ویلی نه شم، دې دپاره راغلی یم، دې دپاره راغلی یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی علي فاطمه به زه تا ته درکمه، فاطمه به زه تا ته درکمه، خو چې لومبې زه د هغې نه تپوس وکړمه، زه د فاطمې نه تپوس وکړم چې ستا په نکاح باندې هغه خوشحاله ده او که خوشحاله نه ده. ګوره نبی علیه الصلوۃ والسلام څه فرمایي؟ زه به د فاطمه نه څه وکړمه؟ تپوس وکړمه. او زمونږ غیرت یو دی که نه د پښتنو د لور نه د نکاح تپوس کوي؟ نه نه هلک ته وایي ته ځان له خوښ ښه چال درته زه رشته وکړمه، خو د لور متعلق نه نه ته به د لور نه تپوس کومه، دا خو بې غیرتي ده، دا خو پښتونولي ده. زه به لور ته ووایم چې ته خوشحاله یې که خوشحاله نه یې، ولې دا لور دی دا انسان نه دی، دا حق نه لري. ته د نبي علیه الصلوۃ والسلام نه زیات غیرتي یې او ستا لور د نبي علیه الصلوۃ والسلام د لور نه زیاته حیاداره ده، د فاطمه رضی الله تعالی عنها نه زیاته حیاداره ده. یا علي زه به د فاطمې نه څه کومه؟ تپوس کومه، بیا به زه تا ته جواب درکم. نو او دا مسله واورئ، ډېر کله ته مونږ داسې وینو چې لور بالغه جینۍ ده، عاقله جینۍ ده، دلته پلار وایي زه به د پلانکي ځای کې ورکوم، هغه چغې وایي دا نکاح ما ته منظور نه ده، جاړي خپه وایي نه کوم دا نکاح، پلار یې وایي ستا رضا پکې چا راوستې ده، پلار یې بار نکاح ورله وکړي، دا نکاح کېږي؟ دا نکاح نه کېږي، دا نکاح شوې نه ده. پلار یې ورته وایي ما تاله درکړې ده، هغه وایي ما قبوله کړې ده. څه شی قبله یې؟ قبله یې څه شی؟ هلته چې د چا نکاح کېږي خو پې خپه ده، عاقله ده، بالغه ده، اسلام شریعت د هغې رضا شرط کړی دی، هغې رضا پکې شرط دی، دا نکاح سره کېږي نه چې هغه خپه وي.
خو جهالت سره به څه کوي نو نبی علیه الصلاة والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها خاله و خاله د مور خور ترورې وه د هغې نوم هم خاله و خاله بنت خویلد د خدیجه رضی الله تعالی عنها خور وه ده مشره خورې وه نبی علیه الصلاة والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها دا خور راوغوښته دا ترورې وله راوغوښته وی زه د فاطمه نکاح د علي سره کومه خو ته د فاطمه نه تپوس وکړه ستا خورزه ده ته دې تپوس وکړه چې په دې نکاح باندې رضا ده که رضا نه ده او دا مشره ښځه وه د نبی علیه الصلاة والسلام ښینې وه او نبی علیه السلام به اکثر د دې سره سروکار به کوو دې سره به مشوره کوله دا ډېره پوه ښځه وه بردباره ښځه وه امانتداره ښځه وه خبره به په امانت کې ساتله نو نبی علیه السلام د خپلې ښینې ته وویل ته د خپلې خورزې نه تپوس وکړه زه د دې نکاح د علي سره کوم چې دا پې خوشحاله ده که خوشحاله نه ده نو د فاطمه رضی الله تعالی چې کومه ترور وه هغې فاطمه رضی الله تعالی کېنوله وی خورزې